مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء آيات 88. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: لا تجمعوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی زما سره ورځ په قیامت باندې عملنامه په خلاص باندې درکا. نن بیا د قرآن عظیم شان د برکت نه او د قرآن عظیم شان د فصاحت او بلاغت نه او د هغې د احکامو نه خبرې کوو. اول آیات چې کوم یو ما ولوست، الله جل جلاله فرمایي: الا رحمة من ربک ان فضله علیک کبیره. فرمایي چې بېشکه او مگر دغه رحمت د قرآن چې دی من ربک، دا د رب طرف نه دی، یعنی د هغې ډېر لوی فضل او کرم دی چې موږ او تاسو ته یو کتاب را لېږلی او هغه د قرآن په نامو باندې دی او هغې باندې زموږ او ستاسو ژوند تېرېږي او دنیا او آخرت هم ښایسته کېږي او ایمان هم پرې راوړی دی. الا رحمة من ربک، دا د الله تعالی یو رحمت دی. ان فضله كان عليك كبيرا. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا پتا باندې فضل د الله دی، دا قرآن عظیم شان او دا ډیر لوی او عظیم شان فضل دی د الله نه چې پتا باندې شوی دی. بیا فرمایي چې قل لئن اجتمعت الانس والجن، که چیرته سره جمع شي انس او جن دواړه، یعنی انسانان او جنیات دواړه سره یوځای شي، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، چې کوشش وکړي چې را به وړي د دې قرآن غوندې، یعنی د قرآن مثل به پیدا کړي یا د قرآن غوندې بل کتاب به پیدا کړي. لا یأتونه بمثله، هیڅ کله لا یأتونه، هیڅ کله یې راوړلی نشي بمثله، په شان د دې قرآن باندې، ولو کان بعضهم، اگر چې شي بعضهم لبعض ظهیرا، یو تر بله، یعنی انسان او جن دواړه د یو بل مددگار وګرځېږي او معاونین وګرځېږي او مرستندوی وګرځېږي چې د دې قرآن په شان باندې یو بل قرآن راوړي او یا د دې په شان یو آیات راوړي، هیڅ وخت دوی نشي کولی. په لحاظه قرآن عظیم شان چې دا یو فضل دی، رحمت دی د الله جل جلاله او د مسلمانانو دپاره هدایت دی او د مسلمانانو دپاره هغه لاره ده کومه یوه چې د الله جل جلاله د فضل سبب ګرځېږي او الله جل جلاله په هغې باندې خوشحالیږي او الله جل جلاله په هغو باندې رحمت کوي. کوم څوک چې د قرآن عظیم شان په لاره باندې روان دي. او کوم حدیث شریف چې ما ولوسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، خپل کورونه د ادیرې یا د مقبرې غوندې مه ګرځوئ چې هېڅ اواز پکې نه وي او قرآن پکې نه لوستل کېږي، مونځ پکې نه کېږي. ان شیطان، او په دې باندې با خبر ورسېږي شیطان چې دی ینفرو، تښتي من البيت، د هغه کور نه الذي يقرأ فيه سورة البقرة، کوم کور کې چې سوره بقره لوستل کېږي، شیطان د هغې ځای نه تښتي او هلته طاقت نشي کولی، ځکه چې هغه د قرآن عظیم شان د اورېدو طاقت نه لري شیطانان، فلهذا هغه د دې کور نه تښتېږي او ځي. نو فلهذا باید هر کور کې قرآن ولوستل شي او د قرآن احکامو باندې پابندي وشي، تر څو چې شیطان تاسو کې مداخله ونه کړي. عن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وایي چې ما واورېد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، يقول اقرأوا القرآن، ولولئ قرآن، فإنه يأتي يوم القيامة، دا قرآن ولولئ ځکه چې دا به ورځ په قیامت باندې راځي تاسو ته شفیعا، ستاسو شفاعت کوونکی به راځي درته. الله تعالی به ورته داسې یو صورت پیدا کړي چې د هغې شفاعت منظوریږي او ستاسو شفاعت به کوي. شفیعا، چې ستاسو شفاعت وکړي لاصحابه، کوم یو کسانو چې دا لوستی دی د هغې د اصحابو دپاره، نو هغه به د دې دپاره شفاعت کوي.
دومره لوی شی چې په ورځ د قیامت باندې دی چې هغه شفاعت دی او قرآن ستا شفاعت کوي. الله جل جلاله دا لوی کتاب دی او دا لوی او دا محترم کتاب دی او دا د برکت نه ډک کتاب دی. دې ته الله جل جلاله داسې وجود ورکوي چې ستا شفاعت په ورځ د قیامت باندې وکړي او تا د دوزخ د اور نه لرې کړي، ځکه چې تاسو د قرآن اشنایي په دنیا کې کړي، تا د قرآن ملګرتیا په دنیا کې کړي. فلهذا الله جل جلاله به درته د هغې دنیا د قرآن عظیم شان شفاعت نصیب کړي لاصحابه، هغه کسان چې قرآن لري. اقرأوا والزهراوین، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولولئ والزهراوین، هغه دوه سورتونه الله چې هغه رڼا کوي، رڼاګانې لري، یعنی هغه پوهېږي په دې. البقره سورت بقرې ولولئ و سورت آل عمران او سورت د آل عمران ولولئ. ولې؟ فانما تأتیان، ځکه دا دواړه سورتونه چې دي راځي به یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې، کأنهما غمامتان، دا به د مرغانو د سیلونو په شانتې وي، د غمامتان او یا به د وریځې په شکل باندې وي، غایتان او یا به د فرقان او یا به دوه فرقې وي، لکه د وریځې او د مرغانو او د سوري په شان باندې راځي. من الطیر، او دا به د مرغانو داسې راځي چې دوی به خپل ټول هغه څه برابرۍ کوم، صواف تحاجان عن اصحابهما، او دوی به حجت کوي او شفاعت به کوي د هغه چا چې کوم یو دا صورت لوستلی دی، سورة البقره لوستلی ده. فإن أحدهما برکة، یو د دینه برکت دی، وترکها حسرة ولا یستطیعهما البطلة، او د دې هغه څه چې حسرت دی کوم یو چې څوک ونه توانېد او دا یې ولوست. رواه مسلم. د ابو امامه د دې روایت نه داسې معلومیږي چې قرآن تاسو ولولئ، ځکه دا د قیامت په ورځ باندې د خپلو لوستونکو دپاره هغه څوک چې دا لولي او قرأت یې کوي، دا یو ښه زیری دی او د مسلمانانو دپاره یو د یو خوشحالۍ کار دی، ځکه چې دا هغه قرآن هغه شی دی چې دا سفارش کوي. څنګه سفارش کوي؟ خاص طور د هغه کسانو چې هغه د دې لوستلی دی، او دا به څنګه وي، په څه شکل کې به راځي درته، پړقېدونکې او لرونکې د رڼا او روشنۍ به وي. دا دواړه صورتونه په دې حالت باندې راځي. سورت بقره او سورت آل عمران دواړه روشني راځي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کې په ورځ د قیامت به دا زموږ شفاعتونه هم کوي او د دوی به موږ ته راځي، او کله چې راشي دا دواړه نو د قیامت په ورځ باندې داسې به ظاهر شي او گویا بشي او ویونکي بشي او داسې به ښکاره شي لکه د وریځې په شان دوه ټوټې د وریځې یا دوه ټوکرې د وریځې به وي، او دا دواړه ټوکرې د وریځې به راځي او په تا باندې به سوری کوي په هغه ورځ باندې چې سخت نور وي، ګرمي وي، د دوزخ د غوندې ورځ وي او په انسان باندې سخت تیریږي. دا به راځي په تا باندې به سوری کوي چې خلکو ته سوری ډېر ضرورت وي په حشر په میدان کې. نو کله چې دا حشر په میدان کې دا راځي د دوو مرغانو په شان، دوی به دوه صفونه غوندې وي او بیا به د مرغانو په شان یا به د وریځې په شان راځي او یا به د مرغانو په شان راځي، په تا باندې به سوری کوي او تا به د حرارت او تکلیف او ګرمۍ نه به تا بچ کوي. نو د خپلو لوستونکو د طرف نه به دا جګړه هم کوي، د هغې شفاعت به هم کوي. جګړه معنا دا ده چې د هغې شاهدي به په دې باندې ورکوي چې دا هغه صاحبان دي چې سورت عمران او سوره بقره یې لوستلې ده. نو سوره بقره ولولي او هم سورت عمران ولولي، همیشګۍ سره یې لوستلې دي. او د دې مفهوم او معانی دومره فکر کول پکار دي چې دا د الله تعالی هغه احکام او برکات دي کوم یو چې انسان دپاره نفع عظیمه په ورځ د قیامت کې رسوي. هلته انسان احتیاج د دې وي چې څه شی به راشي او موږ ته به یو څه دمه راکړي او څه راحت او استراحت او یو څه مژده او زیری به راته درکړي. نو د هغې ورځې نه او هغه خلک چې قرآن نه لولي هغوی به د ندامات، خجالت، د تکلیف، د زحمت، د خولو او د حرارت نه سوځېدونکي حالت کې به وي. نو اوس موږ او تاسو ته دا پکار دي چې باید په ژوند کې خپل سورت بقره او سورت آل عمران د خپل حالاتو سره برابر ولولو. کله چې دا ولوستو نو الله به په موږ باندې رحم کوي. رواه المسلم. قرآن کریم
لولل مطلب دا دی چې قرآن کریم تلاوت او د دې مفهوم او معانی د غور او فکر کولو نعمت او خپل حق دی. هر قرآن په هر یو آیات کې غور کول پکار دی. د هر قرآن د اوریدو په باره کې فکر پکار دی. دا ولې؟ ځکه دا یو سعادت دی چې انسان ته حاصلېږي چې دی فکر کوي. تاسو دې ته فکر وکړئ، موږ تاسو په عباسیت او چټیاتو کې څومره فکرونه کوو، او که دغه فکر راستونکو قرآن کې وکړو، آیا زموږ د سعادت برخه نه ګرځېږي؟ آیا زموږ د خوشبختۍ برخه نه ګرځېږي؟ د خدای په نیز باندې زموږ د راحت برخه نه جوړېږي؟ د هغې د رحمت برخه نه جوړېږي؟ همیشه باید دا کارونه وکړو چې سورت بقره او سورت آل عمران ولولو. که نور قرآن د ورځې لوستلی شو خو وبیا لولو، که نه دا دواړه سورتونه به ولولو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته پړقېدونکي او د روښانه کوونکي د برق په شانتې راځي او تا سره بیا یو ځای کېږي او ستا باندې سورې کوي او د رب العزت په دربار کې ستا شفاعت کوي او تا د هغې نه هغه عذابونو نه منې کوي کوم یو ته چې انسانان روان وي په هغې ورځ باندې خو نه شفاعت د هېڅ شي قبلېږي، نه هلته واسطه شته یا نه مور شته او نه پلار شته او نه ښه شته او نه بد شته. خو د قیامت په ورځ باندې هغه لوستونکي چې دا قرآن عظیم الشان لولي او یا دا هر څه لولي، دې کې علامه سیوطي ځینې شیونه داسې لیکي که انهما غمامتان او غایایتان. دا هغه دوه سوري دي چې یو د ورېځې په شکل باندې او یا غایتان راځي او فرقان یا دوه فرقې راځي من طیر د مرغانو نه راځي صوافن دوی صفونه بسته کړي وي یو تر بله سره نښتي وي چې په تا باندې سورې وکړي. دا وایي د دې دپاره دا نومونه چې کوم شوي دا د تنوع دپاره دی، یعنی دغه ټول شیان به ستا په خدمت کې وي او تا باندې به سورې کوي او ورځ د قیامت کې به تا د هغه څه نه خلاصوي او تا به د هغه څه نه لرې کوي کوم یو چې تا ته تکلیف رسوي. نواس رضی الله عنه روایت کوي سمعان بن سمعان سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما واورېده د نبي صلی الله علیه وسلم یقول یؤتی بالقرآن یوم القیامة، راځي به قرآن په ورځ د قیامت باندې واهله الذين كانوا يعملون به، او هغه اهل د پاره برازي کوم یو چې دوی باندې عمل کړي په قرآن باندې په دنیا کې. به تقدمه سورة البقرة او بیا او اول بر سوره بقره راځي و آل عمران او بیا آل عمران راځي كأنه غمامتان. په دې حدیث کې موي دا به د ورېځو په شان پاتې وي او ذلتان او هغه سوري به وي، یعنې درانه سوري به وي چې تا ته د هغې ضرورت دی، او سودواني او دوه تور داسې ښایسته شیونه به راځي بینهما شرقن په منځ د دې دواړو کې چې دا راځي تا دوه شیونه دي که نه، د دې په منځ کې به فاصله موجوده وي كأنهما فرقان، دا به د دوو فرقو په شانتې وي من طیر د مرغانو نه صوافن حاجان من صاحبهما او دو به حجت کوي دلیل به وي د خپل صاحبانو لپاره چا چې دا لوستلی دي او چا چې د دې لوستلو طاقت ورته الله تعالی ورکړی دی او په دې باندې عمل کړی دی او د قرآن عظیم الشان د ثواب څخه نان شوي دي، الله جل جلاله به په ورځ د قیامت باندې دې ټولو ته به هغه څه ورکوي کوم یو چې د الله تعالی رضا وي. خو دا هله کېدلی شي چې موږ او تاسو همت وکړو، مسلمانان همت وکړو چې دا خپل کتاب په داسې یو ترتیب سره ولولي چې الله جل جلاله تی راضي شي او د ورځ د قیامت باندې الله پاک د دې شفاعت زموږ او تاسو نصیب کړي او قبول کړي راته. د دې نه خبره هېڅ وخت نشته او الله جل جلاله دې زموږ او تاسو نصیب کړي. نو ټولو مسلمانانو لپاره د قرآن عظیم شان لوستل یو د زړه تکیه ده، د ایمان ډېروالی دی، د دین او د اسلام روښانتیا ده. الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې د قرآن عظیم شان سره اشنایي وکړو، د قرآن اشنایي موږ جنت ته بوځي، د الله په شفاعت کوي او د دنیا یو روښانه ژوند زموږ او تاسو په نصیب کوي. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى خير خلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.